الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. اسلام د ژوند بشپړ نظام، قرآن عظیم شان، د اسلامي عقیدې د اثبات ستر پیغام، د توحید علم د قرآن کریم بنسټیزه موضوع ده. هر یو صورت په الله تعالی، ملائکو، پیغمبرانو، تقدیر او د آخرت په اړوند مسائل راڅرخي. په ځانګړې توګه مکی صورتونه چې محوري موضوع توحید، رسالت، آخرت او تخفیف او بشارت تشکیلوي. قرآن کریم د تفکر لپاره ځانګړی پروګرام وړاندې کوي. عقل راویښوي او د کائناتو پراخه ډګر ورته مخې تږدي. دا چې قرآن عظیم شان عام انسانان رابولي، نو د کائناتو نظام، ځمکه، لمر، سپوږمۍ، ستوري، وریځې، د انسان نفس او د ځمکې او د سمندر په تل کې بېشمېره مخلوقات د الهي قدرت په توګه معرفي کوي. د اسلام لومړي دور په قرآن کریم روزل شوي سار نسل و، نو له همدغه امله مسلمانان د نړۍ د ملتونو سردارانو، مګر څه وخت چې قرآن عظیم شان او اسلامي عقیدې ته شا وګرځوله، د دې په عملونو یې ناوړه اغېزه پرې ویسته، فساد او بېدیني پراخې ساحې ونیولې، په نتیجه کې استعمار د دې ځمکې اشغال کړې او په ذلت محکوم سول. په اسلامي امت کې د توحید او اسلامي عقیدې په علم ګڼ پړاوونه تېر شوي چې اول د رسول الله سپېڅلی قرآني دور چې د وحي له رڼې سرچینې څخه خړوبېده، او دویم د فلسفې او د جدل دور، هلته چې بېلابېل ګڼ ملتونه په اسلام کې داخل سول، ګڼې فلسفې د امت افکارو ته داخلې سوې او سرچینه رڼه پاتې نه سوه او امت په بېلابېلو ډلو ټپلو ویشل شوه. او دریم د جمود دور، هلته چې علمي څېړنې په ټپه ودرېدې، د حق و باطل فرق چا نسو کولی. اسلامي امت نور په ګډوډیو اختلافاتو اخته سو او اوسنی د اسلامي ویښتابه قرآني ځلانده دور چې نوی ساینس او دین دواړه سره اوږه په اوږه په مخ بیایي. په همدې اکتفا کوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.